زل څو شعرونه به ووایم نور به باقي میلمانه او هغوی لږ ځای تی شروع کوم. باسین صاحب مطلب ده چې یم اخته د زړه او ذهن په جنجال لالیا د سود او زیان د مسلو نه یم فی الحال لالیا. یم اخته د زړه او ذهن په جنجال لالیا د سود او زیان د مسلو نه یم فی الحال لالیا. زه دا منمه چې هر څیز لره زوال شته دی خو ستا په ګلرنګه ځوانۍ رامشه زوال لالیا. بلا مودې وشوې چې تا راته جواب نه کړلو بلا مودې وشوې چې تا راته جواب نه کړلو ما درله سترګو کې راوړی و یو سوال لالیا. او زه به تر کومې د بوتانو عبادت کومه زه به تر څو جارو کومه د رمسال لالیا. او وړاندې شعر دی چې که چا خبر کړه ستا د سترګو د خمار د رازه که چا خبر کړه ستا د سترګو د خمار د رازه شي میخانه به د رندانو نه کنګال لالیا. او مقطع د باسین صاحب چې ستا خبرلوس اشنا چې ستا په مخ کې ګونګ پاتې شي ستا خبرلوس اشنا چې ستا په مخ کې ګونګ پاتې شي ته پکې څه وایې دا ولې ستا په خیال لالیا. ډېره مننه. زما د زړه او د ارمان خبره ولې نه اورې کوڼ یې که څه چل دی قربان خبره ولې نه اورې او درته په بکس کې نارې وخي ته اورې که نه درپسې جاړې د پیزوان خبره ولې نه اورې. مننه. درته په بکس کې نارې وخي ته اورې که نه درپسې جاړې د پیزوان خبره ولې نه اورې. زه درته وایم د نخرو بندوبست پکار دی عمرې له څه پسې زیخان خبره ولې نه اورې. مننه. زه درته وایم د نخرو بندوبست پکار دی عمرې له څه پسې زیخان خبره ولې نه اورې. د دې یتیمې چې واده وشو نو کونډه دې کړه جنګ کې مودام کېږي تاوان خبره ولې نه اورې. ډېره مننه. ډېره مننه. د دې یتیمې چې واده وشو نو کونډه دې کړه جنگ کې مودام کېږي تاوان خبره ولې نه اورې. او بس دی په خوله شکه نه ومنه زورې مې ولې مړه نو بس دی په ایمان خبره ولې نه اورې. مننه. بس دی په خوله شکه نه ومنه زورې مې ولې مړه نو بس دی په ایمان خبره ولې نه اورې. او خلیله دا به دې په نیمه لار کې پرېږدي ګورې د خپل ضمیر او د خپل ځان خبره ولې نه اورې. ډېره زیاته مننه کوم بیا هم د دغه ټولو مشرانو چې راغلي دي دلته په دې غریزې علاقې ته تشریف راوړی نو ډېره زیاته مننه کوم. مننه. کله چې زور دا ستا یادونه وکړي زړه مې خواږه خواږه دردونه وکړي. یو څوک زما په سر خبرې کوي یو څوک زما په سر جنګونه وکړي. مننه. یو څوک زما په سر خبرې کوي یو څوک زما په سر جنګونه وکړي چې په سوره کې د دښمن که رځي پیغلې به څنګ په لاس ګلونه وکړي. مننه. چې په سوره کې د دښمن که رځي پیغلې به څنګ په لاس ګلونه وکړي. خلک سوالونه د ایمان غواړي یو لیونی دی او جانان غواړي هغه مین نه دی قربان دې شمه څوک چې په مینه کې تاوان غواړي. او دا د ریحان صاحب ته ډالۍ چې کوم وفات شوی دی الله تعالی دې هغه دنیا ښایسته کړي چې پښتون همیش ته بل پر سر کې تلی ځان ډس ته نیسي خیر د خان غواړي. مننه. پښتون همیش ته بل په سر کې تلی ځان ډس ته نیسي خیر د خان غواړي. او خلیل تپوس ته یوې خبرې کوي درنه ریښې ریښې ګریوان غواړي. ډېره مننه.